تیر ورځو کې دلته یو خبره راغله داسې دې ځان ته ګورئ راغلی جي او زیاتې کېږي را سره ډېر زیاتې دی او څه چل دی وی زما لور دا یو پنجاب گجرات ته که د ګجراوالی دی 80 کالو بوډا دی هغه له مې ورکړې ده او زما لور د 15-14 کالو ده نو زما لور اوس ورسره وخت نه تېروي اوس ظلم دی چې خلاصوم یې هغه یې پرېږدي نه مال ورکړې دي ده که در نه یې مټیزه کړې وه ویل نه ورکړې مې وه بس زوی مې راونیو مال څومره روپۍ ترې اخیستې وي ویل 20,000 مال دې پنجابي لم په 20,000 ورکړې وه ویلې او ویل څه پکې دلالانو هم خوړلې وي مال خرا غوا میخه خر قچر ټټو چې څوک خرڅ کړي بیا یې پوښتنه کوي وی چې نه مال دا خو خرا وه تاسو په 20,000 د دلالانو په خولې خرڅه کړه نو اوس یې څه له پوښتنه کوئ یاره ورید پریت شومه نو مال دله ملک دی اوس که دې ښځې له مې ټپ ورکړو را باندې راپورټ یې وکړو پولیس ما نیسي ګینې چې په لتو یې په دې مور وخېږم چې دا غل متیاز یې د سپېږمو نه راوباسي په لتو پې وخېږم چې تا خدای هلاکه که چې هلاکه شي دا 80 کالو بوډا ته تا د 15 کالو جنۍ څنګه ورکوله وایي ستا ملک دا رواج نه دا زمونږ په دې اپریدو کې هم دي که خدای پاکي بنیاد وباسي بوډا سړی به او د 1400 کالو جنۍ به ورته ورکړي هلکه ولې دا کار کوي چې خدای چې ورسره کوله کې سکونه تاسو خیال راغی مور پلار به یعنی پیسو د پاره د جنۍ ژوند تباه شي که نه نو زما عزیزانو چې د کب ملک دا پوزیشنی دا حالتی چې مور لګي لور د خرې غوندې خرڅوي بس کی مال خطا پنجابی ما تراولت والله که زه دې پرېږدم نو یو ظلم نه دی چې مونږ یې کوو اصلي ظالمان یو اصلي چرته ظالمی بیدینه مونږه مرګري یو چرته ظالمی بیدینه پلیت مرداري مونږه مرګري یو بیدینه نه چې پلار شي لته ورکا زما ایمان دا ده ما په خدای قسم دې زما د پلار او د یو پردي سړي جرګه وه د تماچې څه کیسه وه په جرګه کې مې پلار ته ووې مالې پلاره ته په غلطه یې او راپاسېدو ستا داسې مالار څه چې وی وایه خو ته په غلطه یې د دې سړي 240 روپو خبره وه دا د نن نه 40 کاله مخکې پلار ته نه اوس د هغې ګواه موجود دی د دې سیول کوارټرو په سړک باندې چې کوم جماعت ته مولانا صاحب دا زمونږ استاد هم دی جرګه کې دیمو او فیصله د ده په لاس شوې وه 240 روپۍ ما ورکړې خو پلار ته مې په جرګه کې وویل چې ته ملامت پلار ایمان دې ته وایي او غیرت دې ته وایي چې غلط دی پلار مې ورته وایه چې د نیکه مې ورته وایه دوست او اشنا څه شي نو عزیزانو خدای رانیولی یو خدای بم پریدي په دې نه کېږي پنډه ته جلوس راووتو روډې بلاک کو پېښور کې راووتو روډې بلاک کو پلانی ځای کې 40 غنټې هړتال شو بوک هړتال شو هلکه دا بوک هړتال څه مطلب 40 غنټې هړتال خو راشي زه درته 48 غنټې هړتال کوم او په یو ټایم به دومره وخورم چې 48 غنټو کې به م نازمیږي نه هړتال در باندې زه کوم په کوټه کې دی اچوم در پسې کلپ وام پیره پې ودروم چې والله کرانه روزي چې د هډوکو پنجره مې نه راویست که دې 48 له څوک تیار یې راځئ چې نن هم بات
دا د ګډې زامن بیا ګلونه وري ورشي هړتال کړي دي بوک هړتال او دا پته مو لګوي چې دا بوک هړتال رواج د چاو خدای ته وګورئ او بدبخت قوم یو کارم د سړی توب نه دی یو کار دا دوه درې جمعې وشوې صاحب چې دا ودونه دي یو بل قسم هڼ جوړ دی که ښځې دي او که نر دي زمونږ په کوڅه کې کرایهدار دي کرایهدار په کرۍ کور کې اوسي 8 ورځې واده او د شپې به بینډونه زمونږ په کوڅه یو 2 شپې خو د خوب وویستم په 3 شپه مې ورته ویلې مالې ما پاس نه کلاشن کوپی خی دی او قرآنی غټ ډزم ورکو نو پاس نه به در باندې داسې فایر وکړم چې هر څومره سوا پکې مړي ومې یارول چې د شپې ډولی راله چې سهار را کوره راووتم ورکره دبلې غږېدې ته خدایم هلاک که چې هلاک شي د خدای د قهر په لپیټ کې راشي کوي مزدوریانې ټوله ورځ در نسخات بویونه خیجي او نه 8 ورځې وشو چې ستاسو نه ښځې سړېږي نه لوړه سړېږي نه ملکان سړېږي دا څه چینجي دي درکې نو دا ډم قوم دی رورا ورکوی ما پرون مې چاته وې دا یو د جمعې مونځ مخکې ورکوم دی نه مې مړه تور دی لرې کوی د دې خلکو د خدای هغه مړي ووایي د دوی د خدای هغه جنازې ووایي د دوی د خدای هغه ژوندي ووایي د دوی د خدای دا بوټونه ووایي دا شکلونه هر یو شکل ته چې ګورې د بد خنزیر ویښته دی پکې نور د ایمان د دې قوم د مخ نه ورک شو تاسو وګورئ په ایمان یې وایي چېرته ښایسته سړی ښکاري هر یو بوت ته چې ګورې تک زیړ رنګ یې دی لکه عبدالله ابن ابی ابن سلول هوا پې لګېدلې ده بوتونه یې خراب پخوا به دې چېرته شکل ته وکته ښایسته شکل به زړه به دې خوشحال شو اوس چې هر بوت ته ګورې پړه دې تیاره راځي دا څه ملک دی دا څه وطن دی بې نظیره لږه ښه وه چې حکومت یې راغی هغې غریب یې مخ خړ شوی دی کوم عمل چې الله فرض کړی دی نو هغه فرض اول پیغمبر په خپل ځان باندې حاوی کړي هغې نه وروستو بیا قوم ته ویلي دي چې دا عمل فرض دی که مونځ فرض دی نو اول پیغمبر په خپل ځان حاوی کړي که روجه فرض ده ناول پیغمبر په خپل ځان حاوی کړي که حج فرض ده ناول پیغمبر په خپل ځان حاوی کړي دي حجۃ الوداع کې تاسو وګورئ حج فرض شو او پیغمبر چې ده هغه په خپل لاړو او احکامات د حج ادا کړ په ټول عمر کې یو حج فرض دی په ټول عمر کې دویم دریم څلورم وغیرہ وغیرہ چې دي هغه نفل دي فرض نه دي فرض حج چې دی په ټول عمر کې یو ځل دی اوس مسله څه ده چې یو سړی دویم یا دریم یا څلورم حج ته ځي او په دې حج باندې چې څومره پیسې لګي نو دغه حج ته تله ډېر ثواب دی او که دا پیسې په خوارانو غریبانو باندې لګول دا ډېر ثواب مسله څه ده مسله دا ده
چې دغه پیسې چې کوم په دویم دریم څلورم حج باندې لګي دا پیسې په غریبانو تقسیم د کروڑونو حجونو نه زیات ثواب دی. عزیزانو دا حج تتلل داسي لکه دا مونږ چې زو تاسو ورشي حج کېم سره وګورئ ګلونه دي او سیری دي او امیلونه دي څه چل دی دا سوټ امیر حج ته روان خوایا مخ به نیولی او دا د څه درته وایي حج دې ته وایي بیا چې د حج نه راشي نو تازه ګیره په کراچۍ کې کله کې او خوایا مخ راشي یو بزرگ ته تللی وم کټ کې پروت و یو خبره راته وکړه 40 کاله وشو د دې خبرې ما ته وی مولانا صاحب دا خلق راضي او ما ته وی چې مونږه رسول لټو ویلې شکل د پیرنګیانو جوړ کړی دی او لټای رسول نو رسول چاته د پیرنګي په شکل کې نه ملایي رسول چې لټای نو د رسول شکل به جوړه شکل د انګريز دی او لټای رسول نو رسول د انګريز په شکل کې نه ملایي 40 کاله وشو دا خبره مې اوسم پړلې کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم چا چې د رسول شکل جوړ کړو داغي مقام سو داغي مقام داو چې حضرت آدم بنور رحمت الله علیه چو چا ورته وی چې ته سید نه روزه مبارک تلاړو ورته ودرېدو چې کزه سید نیم نو ما ته وایا نو روزه مبارک نه د رسول الله مبارک لاس راووتو او دا ګوته ورته دا سکړه ول دا ګوته وروا ته آدم نه آدم بانوره چا چې د رسول شان جوړ کړي هغه سره بدسه کېده چا چې د رسول شان جوړ کړو نو هغه حضرت مدنی رحمت الله علیه د روزه مبارک تورغه الصلاة والسلام علیک یا رسول الله و आवाज شو د روزه نه چې وعلیک السلام یا ولدی بچیا پتا دې سلام تاسو خیال راغی عزیزانو عرض مداو چې چا د رسول رنگ کې ځان رنگ کړو نو التاغي سره به دا چلونه کېده اوس مونږ څه یو رحمان بابا وی حج دې وکړي اس عمل ور باندې نکا د دنیا د پاره هم رلوې سفر صحت هم خيو پیسې می دولت می بس نو بیا د سړی سیل تړکیږي نو دام یو سیلی بس چیزی هم حال وګوره د خلق سال جوړ کړي او چرازیم حال وګوره حج زمون داسې شو واده زمون تماشې کوي لګیاي ګوري په خپل پکې مبتلا یې مړی زمون وګوره زمون مړی څنګه
مړی وشي د مړي غم چا سره نه چټۍ لیکي پلانی کلی له چټۍ پلانی ته اطلاع پلانی ته اطلاع بعد کلو چې ده خپل پیډونه چاپ کړي د مړو نو مال چې دا پیډ میډ راشي که زمون د کسته نظم یا ځکه چې خبر د مړي ګرځول چې دي دا په اسلام کې ناروا دي د مړي اطلاع بچاته نه کې مړی وشو بعد د کلي محلې دومره خلک خبر که چې یو کوته وکني کپن یو ګنډي او ویلمبي او بس وردن نه دلته په اخبار کې ورکی په ریډیو باندې به اعلان وکړي په ټلویزیون به اعلان وکړي چاله ډک شوی دی مړی زمونږ شرمېدلی ژوندی زمونږ شرمېدلی واده زمونږ شرمېدلی حج زمونږ شرمېدلی ژوندم ټول تباه شو نن سهار کور نه راتلمه یو سړی راته وی جی حکومت خو بیا بحال شو معلوم بارک شه دا غریب سړی مطلب دا و چې زمونږ حکومت بیا بحال شو مال خدای دې کور د پلار روان کا خبره واوره خرې ته چا ویل چې مبارک شه زوی دې وشو خرې ته د خرې به کوچې شوی و که نه ویل مبارک شه زوی دې وشو هغې ویل په توپه دې ولګي ماله د زوی څه فایده ده خپل پیټې به وړي او خپل به وړم د خرې زوی چې وشي خرې له څه فایده ورکوي تاسو وایي که نه چېرته خرم رم لیدلې ده که نه د خرې زوی خرې له فایده ورکوي خو چې خر لوی شي په خپل پیټې وړي او مور خپل پیټې وړي که نو موجوده حکومتونه د خرې زوی دی کورم د میردین جومات شه په خبره پوهېږئ که نه که زور وو مونږ له څه خیر و که لاړو مونږ له څه خیر دی او که بیا رالو مونږ له څه خیر دی او د شاخه تاخه زامنو مال په خبره نه پوهېږئ دا ستا ملک دی دا ستا وطن دی دا ستاسو قوم واورئ خدای رانیولی یې خدای رانیولی یې زه وګورم چې دې خدای تاسو پرې نه خوئ چې تاسو څوک خلاص زه وګورم دا وړه در باندې چا قحط کړه چا وکړه دا خدای کړي دا سبزی در باندې چا ګرانې کړي دا خدای کړي دا پرون په کوټه کو چا والی په سیکریټ کې دا خدای والی یې پولیس نه یې والی خدای والی یې خدای رانیولی یې خدای بم پریدي اخبار والا ما ته ټلیفون کوي چې تاسو څه تاثر دی نال زما ویلو مال زما دا تاثر دی چې دا الله رانیولې چې هغه بنده نشي خلاصولی تھرو آؤٹ پاکستان خدای رانیولې دی پرنګ رنګ قسمه لیکن دی قوم ته احساس قدرم نه کیږي احساس اوس پکار دادی چې هلکه ته یو تکلیف محسوس کړې نو چې کوم سړي کې مړی شوی یا تکلیف یې ورته نو هغه خوشحالي کوي دا غړه خوشحالي غواړي هغه چېرته خوشحالۍ ته ځي نه اوس هم ګوره دې قوم ته
بیگا د جمعې شپه وڅالو نن د جمعې ورځ د ګورئ په دې وطن کې څه حال دی بیا د ښځو حال وګورئ ښځو سال جوړ کړی دی په ټول پاکستان کې جنکو سال جوړ کړی دی الکانو سال جوړ کړی دی په ټول ملک کې رحمان بابا بیمارو ډاکټر ته لاړ هغه چې نه بزولی دو ورته یې چې ستا خو نوره بیماری نشته خو تا ته د عشق بیماری ده د یار د عشق نه توبه وباسه نو جوړ بشي بیا جوړې ویل عشق نه دا کار نه زاړو علاج نه کو نو را روان اوس په تصور کې خپل معشوقې ته وایي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تھا ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تھا خبردار چې د حال تر دا بتر وي حکیم ورته چې خدای دې دینم زیات کنو چې عشق نه توبه نه وباسي دینم زیات نو تاسو چې د الله د نافرمانۍ نه توبه نه وباسي دینه به زیاتېږي دینم دغم خلق دا رحمان بابا چې تازه تازه عاشقانه رنگ کې وختو کور کې بناست بار بنوت او لګیا بو رور دا خیال راغی چې دې جوړې دې کور کې څه چا باندې عاشق شوی نو ښځې ته وی چې ته ځان مان جوړ کا ځان تیار کاو مونږه تیار کینو کده د حرکات خراب شونو مرکوه هغه ځان جوړ کو په سر کې ګلونه مولونه وټومبل لاسونه په نکریزو سره کړه د تراوت او سړی ورته اوس پټ ناس ضرور عزیز خان نامو د چې ورته دا څه وکتنو او رندار ته وای چې نن دې نوی شراب سکلی دی پویګم نن دې نوی شراب سکلی دی پویګم پر رخسار دی ګل ټومبلی دی پویګم نن دې نوی شراب سکلی دی پویګم پر رخسار دی ګل ټومبلی دی پویګم علامه زما د مرګ نه د نور صدا علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دی را بللی دی پویګم تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه تا رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پویګم که هر څو لاسونه سره کړي په نکریزو که هر څو لاسونه سره کړي په نکریزو دا د زما په خون لړلی دی پویګم سہاجت دی چې دی خط په مولا لولما
سہجاد جدی خط پا ملا علماء داد زما پا باب نکلی دی پویگم رقیبان زکا تیرے پر رحمان کاندی رقیبان زکا تیرے پر رحمان کاندی چتا خوا پوری نیولی دی پویگم سادر پوگوا چلو روان شو چه ډیوډای تورا غیر اور ناستو عزیز خان راغلنو چې چرته دی نو ورته داسې وکړه ول نشي د خانانو غریبانو سره کلی نشي د خانانو غریبانو سره کلی